دا ځمکه زما ده او دا د سلیمان او سلیمان نشته دی دا تیږ به دې ځای نه یو 5 ګامه ویسم سلیمان هسې نشته ما هسې څوک نه یي دغه ځمکه سلیمان شوه او دا ځمکه زما شوه یاره والله په دې خپلې ځمکې وګرځم یار دا څنګه چل دی یار السلام علیکم دا څه کې په دې دغه باندې د تیږې خوځې راخوځې یار ته وګوره دې ځمکې نه ډېر راوښتی که یار ما راخوځې دا پخه تیږه ده او ته خپل ځای باندې پرته ده هلکه خپل ځای باندې دا تیږه دا پخه نه ده پخه ده پخه تیږه ده زه به دې لږې ځمکې دپاره ارام کوم ته ورشه مالک نه تپوس کوه کلي مشران نه تپوس کوه زه به دې لږ ځای لپاره ارام کوم دا ځمکه دا پخه ده منه پرېږده زما خپل ځای دی دا 3 متره راغلی وروره دا خپل ځای کې پراته راغلي مشر پلار نیکه نه تپوس وکړه هلکه ځان نه باندې چشته ډبې دا شی دغه که مړه خبرې کې کلي مشران سره ورشه تپوس وکړه ملک صاحب له راځه چې ملک صاحب له راځه چې زه ملک صاحب له ځه ملک دی کوم تر راځه ته دې پردو په ځمکه باندې آوې ځه ته داسې ملک له ورځه زه کور ته ځم ما سره د ځمکې کاغذونه شته زه کاغذونه راوړم ورپسې زه ته ورشه زه ته ملک له ورځه زه کاغذونه راوړم وبې ګورې هلو ملک صاحب ښه جوړي خیرات دی هغه سلیمان غم لړلی مې در ولېږو او زموږ په ځمکه داسې لږه لانجه ده ښه ته وې ښه اورې که نه او ته داسې کار به وکړې او 2 پسونه مې هم دله ساتلي هم هم دله دروړم او څه لږ مټیان به هم دروړم صحیح ده بس ځمکه ما لانجه ده ته خو نور پوهېږې که نه فیصله به زما صاحب ته وکړي یو 5 ګامه و هغه خوا شم زما او ته خو نور پوهېږې که نه صحیح ده زه بس هغه درغلی دی زه هم درځم صحیح شو زه درالم السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه سلیمانه جوړې څه مشکل وجراله یار والله ملک صاحب مړه هغه روح الله صاحب مې لږ په ځمکه لانجه راغلی و 5 متره زما ځای ته هم راوښتی دی اوس ما ته لګیا و چنګ یې مرسته کوه راته ویلي وی دغه د ملک صاحب له دې بوځم او داسې او هغسې و زه چې روح الله راغلی بیا به دغه فیصله وکړو او خدای پاک به خیر کړي او که نه السلام علیکم ملک صاحب څنګه یې ښه یې جوړ وعلیکم سلام څنګه یې روح الله خیر دی څه مو دا دې سره دې په څه لانجه وه یار دا اوس راغلی دغه پټی خو تاسو موږ لیدلی که نه ځمکه که نه هغه په خپل ځای ده که نه تیږه په خپل ځای وه هغه پخه تیږه د پلار نیکه نه تا خو لیدلې وه لیدلې مې وه نو دا اوس هغې ما لانده کوي چې دا پټی زما دی وایي تا مخکې راغلی ملک صاحب دا دروغ وایي زما ځای ته راوښتی دی هغه اوس تیږه ده دغه تیږه ده خو سرګیره پرته ده او دا اوس ما ته تیږه ما د ډېر د وخته نه لیدل ده او دا حق چې دی که نه دا د روح الله کېږي پوه شوې ګوره ملک صاحب غلطي مه کوه دا ګوره زما ځمکې ته راوښتی نه فیصله چې مې وکړه دا مې ډېره ښه وکړه ځکه چې دا تیږه ما ته ډېره وخته نه لیدلې وه دا ځمکه د ده ده زما ځمکه ده که نه ته پکې اوس راغلی وایي زما ځمکه ده نه زما ځمکه ده ځمکه زما ده ته زما مخې ته فیصله مې درنه وګټه ملک صاحب ناست فیصله مې درنه وګټله ګوره ملک صاحب تا د هغه په حق کې فیصله وکړه خو زه به ستا په حق کې اوس فیصله کوم وای د 2 پسونو غم مې کوه لاړه د ملکۍ نه مې ایستلمه ملک صاحب د 2 پسونو غم دې کوله او د خپلې ملکۍ غم دې نه کوله او موږ د نه لاړو خدای په امان هغه ته چې ځو دغه باغونه څه دي دغه پخوا دې ته مخ پخوا هغه شان لار نه وه او داسې هغه څه نو ته لار نه وه دغه پټۍ سې دغه د اجمل دی او دې څنګ کې دا پټۍ سې دا زمونږ دی هغه شان اوږده لار ورته وه خو داسې راپنجه شه څه پنجې وې خو دغه ته لار نه وه زما ترې خدای وبخي هغه اجمل ته ویلي چې دا ځمکه دغسې ته وه 5 متره به ته لار پرې 15 دې باغ ته به لاره دا حقیقت دی که نه دغه لاره ته مونږ پرېغوسته هغو پکې دیوال څومره حقیقت دی پاتې شه هو بلکل حقیقت دی لاره ته مونږ پرېښوته هغو پکې اوس لاره دیوال کړی دی منځ کې که نه مړې او که نه دغه دیوال د باغ ته اوس لاره زموږ سره شته د هغو څه پوره ناجیزه یې کړې والله فکر ناجیزه دی بلکل ناجیزه بلکل ناجیزه السلام علیکم څنګه چل دی ژوند ښایسته یي خیر یاستئ زه بیا دې پټو بسونه راغستې دي یار لږ شان دې 5 ټایمه لمونځ کوه ذکر اذکار کوه کله ټوله ورځ تېره شي غیبتونه کوې د پردو پټو دا کوې یار دا څه شی کوې قام غم دی راسره پرېږده د قام غم د سره دی د خپل غم کوه بس ټوله ورځ ناست دا پټې هغه پټې دا پټې هغه پټې فیصله یې وه راځي راغوښتی یم او صورت دی او راځي نو دلته په انتظار یې نور ستړی کړم السلام علیکم وعلیکم ملک صاحب څنګه چل دی جوړ یې خیرت دی برابر یې وخت ساعت دې ښه تېرېږي څنګه یې
وای ما ته څنګه یې نور څنګه نه راځي ولا څه خبر وایي دا دې راځي دا ته څومره راغلی خای جوړي شیطان مخکې راغلی ته مالک صاحب ته ویلي شیطان به ته زما باغ دی زما ستا خو نه دی چې ستا دی زما حق چې ژباړه ګوره ملک صاحب موږ سره یو باغ دی پلان نه نیکه نه راته پاتې دی باغ دی اوس ځمکې دي او دا اوس راغلی په زوره موږ ځمکې ګوره هم موږ مشران یو موږ مشري نه غواړو خو دا باغ زموږ حق کېږي او دا یې رانه وایي په زور یې درانه ګوره ملک صاحب دا دروغ وایي زما حق کېږي زما ځکه چې موږ څلور ورځې ګوره خو دا ما څنګه وړکې دی د واده هم نه دی کړی او دا اوس وایي چې دا زما وه ته اوس فیصله وکړه چې دا باغ زموږ کېږي او که د ده کېږي دا باغ د ده کېږي دا چې شین زور شي او که خړ زور شي او که زیر زور شي زه به یې تې اخلمه خو زما باغ زما زور هم شي درنه علمې تا د زما ورور وو هلکه دا په لهجه نه کېږي خبرو کېږي کمونه تېرې دلته دا په خبره نه کېږي زما د کور په لاره به نه تېرېږي بس بیا دې صبر وکړه ما زما د کور په لاره به نه تېرېږي صبر وکړه دا څه دی وکړه دواړه ورونه استئ یو بل خپل منځ کې لانجه مه کوئ نه نه ستاره او نه ستاره ده تاسو دواړه نه پاتې ده ګورئ ورونو تاسو زموږ دې کې دا پیغام دی چې تاسو هم د خپلو ورونو سره او ترونو سره په ځمکو لانجې مه کوئ دا ټول نه پاتې که څنګه ملک صاحب نن دې بیا وینم سترګې سرې جنکې بد پر ما دې کړلم بې جنکې پټې وغه پټې دا پټې وغه پټې ملک صاحب اوبو پسونه غم دې کوه د خپلې ملکۍ غم دې نه کولو او پلار او نیکه ته دې ونه کتل او رشوتور انسان یې مونږ د نه خدای په خدای شو کنه ته دا ټول کار تا خراب سبیلا ګره خو رشوتور انسان یې کنه ګره ودرېږه ځاسې دا وکړم مړه شروع کړم تاړه وایم چې سور زیړم شي او سور سپین زیړم شي او زیړ زیړم شي چې والا نو دسه واغه سیو ملک صاحب زه چې روح الله رالی بیا به مشوره وکړو صحیح ده او الله به خیر پېښ کړي او مشوره هغه به وکړو نن دې بیا وینم سترګې سرې جنکې